السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ د ایکسل دریم نمبر کلاس ته. په دې کلاس کې به مونږه مینیمم فارموله ایکسپلین کوو. مینیمم فارموله په پښتو کې ویل کېږي وړوکی نمبر ته. بل د دې مینیمم فارمولې کار څه دی؟ د دې کار دا دی چې مونږه په دې سبجیکټس کې زم چې درې سبجیکټ په دې کې مونږ واړو چې دی یو سټوډنټ زم سره ټول کم مارکسونه اغستې دي. نو دلته کې دغه فارموله مونږ له مدد راکړي. په دې کې به مونږه کلیک کوو په دې سیل کې. د دې سیل کې چې کله مونږه کلیک کوو فارمولې د ورکولو نه مخکې تاسو ته ما ویلي چې تاسو به ایکوال ټو وهئ او ایکوال ټو نه پس په ام آی ان ورکړئ. نو دا زم سره مینیمم فارموله شارټ فارم دی. بیا تاسو ته ما ویلي چې تاسو به ټیب وهئ نو مینیمم فارموله به اپلای شي. دا غي نو بس چې کم نمبر تاسو مطلب دا لري چې کوم چې وړي دي که غټي دي. واجدالي په دې سبجیکټو کې څونه نمبر یې اغستې دي او باقي کې ټول وړو کې نمبر د کم پیپر دي. نو هغه معلومولو طریقه دا چې دا ټولي پیپر به سلیکټ کړئ او انټر به وهئ. د انټر وهلو نه پس کدا تاسو په ټولو کې به راولئ. نو دا غي طریقه دا چې دې پوینټ باندې به کلیک ونیسئ او کته به راوکاږئ. دا زموږ سره شو مینیمم فارموله او په دې کې چې څومره مارکس د ټول نه کم دي هغه موږ ته شو کړو.